وفد نجران په نخم کال د هجرت د نبی علیہ الصلوۃ والسلام شپېته تنه مرګري شو مدینه منورې ته رالو او دا نجران خار د یمن په غټو خارونو کې یو خار دی او دې ته نجران څه کولای شي چې دې خار تړومبه نجران ابن زید راغلو کوم سړی چې نجران نوم دې دغه تړومبه راغلو ته په نوم باندې دا خار آباد شو نو ځکه دې ته نجران ویل شي دې شپېته تنه رالو دا عیسایانو ډېر په یو دبدبه باندې او په یو لوی دغه باندې را روانو مدینه منورې ته چې کله دوی راورسېدل مدینه منورې ته د دوی مشري ابو حارثه کوله او د ابو حارثه اصل کې و عربي او دې تلو الته کې یمن ته او الته بیا عیسائی شو او علم هم ډېر حاصل کړل خلکو به ډېر زیات قدر کو د خپل ګرځي امام هم جوړ کړو د ابو حارثه نو دا او بل بکیو داغه نومو سید اهم دغه کبیری هم مشري کول دا درې تنو سید اهم او دریم بکیو عبد المسیح عاقب نو دا عبد المسیح عاقب د کبیری امیر وو او دا اهم چې دا په منزله د دوی د بادشاہ وو او دا ابو حارثه چې د لوی راهب وو د دوی دا درې تنه غټ کسانو په قافله کې رالو نبی علیہ الصلوۃ والسلام راورسېدل چې د مدینه منورې ته راورسېدل مازیګر مونږ شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه کرامو ته فرمایل مسجد نبوي کې ول ځای تیار کړئ چې تجربه ته پاتش دې ځای تیار شو لکټیم پرې کې راستل د دې د مانځه ته امراغه کله د دې د مانځه ته امراغه دې پاسې دې مونږ کو صحابه کرامو دې پرې نه خبرې تاسو ته خپل طریقه مونږ نشي کولای نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایي اجازه ته ورکه اجازه چې مونږ کې دې مشرق طرف ته مونږ کو مخه کو او مغرب قبلی ته مخ کو کنه د قبلی طرف ته شاکلاو مشرق طرف ته مخ کو خپل مونږ یو کو بیا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره خبرې شروع کړې د وفد نجران اول خبره د دې داوا په تاسو عیسی علیہ السلام ته بندوي او ورته د الله زوی وایي دې باندې د نبی علیہ السلام سره خبرې شروع کړې په عبادت او په اولوهیت د عیسی علیہ السلام باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایي هغه الہ نه دی نه د الله زوی دی نو دوی ورته وایي چې د الله زوی نه دی نو پلار یې څوک بیا راته وایي عیسی علیہ السلام په دې پلار پیدا شوی کنه نو دې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وایي چې عیسی علیہ السلام د الله زوی نه دی نو پلار راته وایي پلار یې څوک نبی علیہ الصلوۃ والسلام په اول دا تاسو کو تاسو خدا معلومه ده کنه چې دا زوی د پلار مشابه وي او د پلار د بدن جز وي د پلار د بدن جز وي کنه او بالکل دا مونږ چې دا د پلار مشابه او د پلار د بدن جز وي ریخا دې خدای د نتیجه وروته چې عیسی علیه السلام نعوذ بالله د الله جز دی او د الله مشابه دی او الله تبارک وتعالى چې ليس كمثله شيء دا په مثل اوس شی نشته ولم يكن له كفوا احد دا په مثل هیڅ څوک نشته نه د الله جشته نه د الله مشابه شته دا خو سره معنی کنه څنګه بالکل نه د الله نه جشته نه مشابه شته دا خبره دا نبی عليه الصلاه والسلام دا خبره کو تاسو ته معلومه ده چې په الله باندې مرګ نه راځي الله يموت ذات دا خو سره معنی کنه دې سایان او په الله تبارک وتعالى باندې مرګ ناراضي النبي عليه الصلاه والسلام فرمایل وان عيسى ياتي عليه الفناء فعيسى عليه السلام باندې فنا راضي عيسى عليه السلام بس راضي فنا خدای څه ګره د دې الزامي جواب شو د دې الزامي جواب دا چې نبی رسول تاسو کو چې په الله مرګ راضي دی نه نبی صلی الله علیه وسلم ورته تاسو وایي شو کنه چې عيسى عليه السلام په فات شوی دی او څه شوی دی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خپل باندې الله نه حق خبره چرته نه راوستا اگر چې د مقابل سره د جګړه وا خدای نبی اسلام په جګړه باندې چرته نه حق خبره نه راغلی نبی علیہ السلام په دغه ټیم کې فرمایل و ان عیسی یاتی علیه الفنا باندې فنا راضی تاسو نه پنا پر راغلی پاتې پنا به راضی اشاره دې خبره ته چې عیسی علیہ السلام خو تاسو وایي چې قتل شوی ګوره نه دی اسمانونو کې ژوند او بیا به راځي دا نه پس پس راځي پنا راځي نو د مناظرې میدان دی د جنگ میدان دی د دې الزامي جواب دی چې تاسو په عیسی علیه السلام مرګ راغلی نه څنګه الله شو نبی علیہ السلام فرمایل نه هغه باندې بس راځي پنا به په آینده کې راځي ها بل خبره نبی علیہ السلام فرمایل وی دا خو سره تاسو باندې کنه چې الله تبارک وتعالى په هر چیز باندې قائم دی
او ټول مخلوق ته رزق ورکوونکی یو الله دی. آیا عیسی علیه السلام رازق دی؟ نه، عیسی علیه السلام رازق نه دی. بیا ورته نبی علیه السلام فرمایل په الله تبارک وتعالی باندې په ځمکې او اسمانونو کې هیڅ شی پټ نشته، هیڅ شی پټ نشته، هر څه الله ته ښکاره دي. په الله باندې یو شی مجهول نشته. آیا تاسو چې چاته الله وایي هغه د ځمکې او د اسمانونو په ټولو حالاتو باندې پوه دی؟ دوی بیا وویل نه. بیا ورته نبی علیه السلام فرمایل وی تاسو خو دا منئ که نه چې عیسی علیه السلام مور مریم بیبي ده او د هغې په رحم کې پیدا شوی دی او دا شکل صورت ورته الله ورکړی دی، دا خو منئ که نه؟ او دا منو چې کوم انسان په خپل پیدایش کې غیر ته محتاج دی، کوم انسان خوراک ته محتاج دی، بول براز ته محتاج دی، هغه الله کېدی شي، هغه اله کېدی شي. بیا ورته نبی علیہ السلام فرمایل وی مریم بیبي چې د عامو زنانو په شان خوراک هم سکاو، سکاک هم کوو، په عیسی علیه السلام باندې حامله شوی هم ده، دی په ګېډه باندې اغوستی هم دی، بیا د عامو ماشومانو په شان چې کله یو ماشوم پیدا کېږي دا شان دی پیدا شوی هم دی. آیا نو د ده مور اله کېدی شي؟ عیسی علیه السلام پیدا شوی د مور د ګېډې نه دی اله کېدی شي؟ ټولې خبرې چې دوی واورېدې که نه په خپله په سوچ کې پرېوتل چې دا مونږ څه وایو، او به هر حال په خپل ضد باندې ولاړو، په خپل ضد باندې ولاړو، نه منو مونږ دا خبره چې هغه د الله زوی نه دی. الله تبارک وتعالی د سوره آل عمران د اولني آیاتونه نازل کړو. الف لام میم الله لا اله الا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق لا اله الا هو العزيز الحكيم. پر د آیاتونه څه شو؟ نازل شو. کله دا نازل شو بیا ورته نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل اسلام راوړی، تاسو راغلي شپږ تنه اسلام راوړی. دوی ورته کوم اسلام؟ خو مخکې مسلمانان یو، څه اسلام راوړو؟ خو مخکې مسلمانان یو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل تاسو ایمان او اسلام څنګه صحیح کېدی شي چې تاسو عیسی علیہ الصلوۃ والسلام ته د الله زوی وایي؟ تاسو شرک کړی دی، تاسو د صلیب عبادت کوئ، د صلیب، او تاسو خنزیران خورئ. درې خبرې د نبی اسلام کړئ. تاسو عیسی علیه السلام ته د الله زوی وایئ، د صلیب عبادت کوئ، او دا رنګ خنزیر خورئ. نو په اسلام کې په دا درې واړه خبرې حرام دي. تاسو ځان ته څنګه مسلمانان وایئ؟ بهر نبی علیه الصلوۃ والسلام ورته اسلام پیش کو، دوی د اسلام نه انکار وکړو، موږ نه وروړو اسلام. الله تبارک وتعالى دا آیاتونه نازل کو دی چې د عیسی علیه السلام پلار څوک دی. الله تبارک وتعالى آیاتونه نازل کو ان مثل عیسی عند الله كمثل آدم. د عیسی علیه السلام مثال په شان د چا دی؟ د آدم علیه السلام دی. د ده خو صرف پلار نشته او د آدم علیه السلام نه مور شته او نه پلار شته. خو منئ که نه؟ آدم علیه السلام ته خو اله نه وایئ، هغه ته خو رب نه وایئ، نه پلار شته او نه مور شته. نو د ده تاسو وایئ چې پلار نشته او د دې وجې نه ورته اله وایئ، نو بیا خو پکار ده چې آدم علیه السلام ته هم څه ووایئ؟ اله وایي. ان مثل عیسی عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. او به هر حال بیا آیاتونه د مباهله نازل شو. فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. تاسو زما خبره نه منئ، ما درته ډېر دلایل پیش کړو، په دلایلو تاسو نه پوهېږئ. راځئ چې مباهله وکړو، راځئ چې څه وکړو؟ مباهله وکړو. د مباهلې آیتونه نازل شو. را روانې ورځ ده سبا ده، نبی علیه الصلوۃ والسلام کور ته ورغی. فاطمه رضی الله تعالی عنها فرمایل فاطمه بچیا راپاسه پرده وکړه، علي هم را روان شه، او حسنین ته حسن او حسین رضی الله تعالی عنهم دائم ځان سره را روان کړو. وی راځئ موږ مباهله کوو. او نبی علیه الصلوۃ والسلام فرمایل الله دا زما اهل دی، الله دا زما اهل دی چې ما راویستلو. حسن رضی الله تعالی عنہ د یو لاس نیولې دی، حسین رضی الله تعالی عنہ په بل لاس کې نیولې دی. حسنین د لاسونه نیولې دي. د نبی اسلام شاته فاطمه رضی الله تعالی عنها او د فاطمه رضی الله تعالی شاته علی رضی الله تعالی عنہ. دا پنځه کسان را روان شو. رالو نبی علیہ السلام فرمایي ما خپل خاندان رښتینه دي، تاسو را روان شئ چې راځي مباهله وکړو، راځي چې مباهله وکړو. ګوره فاطمه رضی الله تعالی پرده کړې وه، او فاطمه رضی الله تعالی چېرته د کوره داسې نه راوتې. خو چې د الله د توحید مسله شوه که نه، د نبي اسلام فاطمه رضی الله عنها فرمایل بچیه راپاسه راوځه، د الله د دین مسله شوه.
فاطمه رضی الله تعالی پرده کړی وا په پرده کې ولاړه ده مخې ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام ولاړ او شاته تی علي رضی الله عنه ما یو ځکه اوریدلی دي یا مې لیدلی دي و چې فاطمه رضی الله تعالی روانه وکنه نو علي هم شاته ته دغه د خپل د نخ په خپل خپورانه ولي د فاطمه رضی الله تعالی د خپل د نخ په خپل خپل باندې ورانه ولي چې د فاطمه د قدم نخم چاته پاتې نشي دا چې په کمزای قدم دی هغه نخم سو کو نه علي رضی الله عنه په شاته روانه هغه نخ ورانه ولي دومره پردهدار زنانه و دومره پردهدار دا مونږ اسلام داخلي چې زنانه یقینا په قدر ضرورت د کور نه راوتې شي کله ضرورت راغی زنانه د کور نه راوتې شي یقینا په قدر ضرورت زنانه راوتې شي خو د پردې په بیا هم خیال ساتي دې پرده په پارت نه روزي دې پرده په پارت نه روزي هغه فاطمه رضی الله تعالی چې کله وفات کېده یې زما په کټ باندې په د کټیو څنګه ورتاوي کوي بار کا ته پته ونه لګي د فاطمه بدن ډکته او کوتشته ځکه زما بدن یا رسول الله لیدل دی او یا علي رضی الله تعالی عنہ بل چا نه لیدل او چې د دین مسله شو نبی علیہ السلام فاطمه رضی الله عنها راوستله په پرده کې مخې ته په خپل روان دي او شاته په فاطمه د علي رضی الله تعالی او ډیر چاپیره حسنین روان دي کله دی وفد نجران د عیسایانو اولیدل کنه چې نبی رسول خپل اهل او عیال راوستو موږ ته لک ټیم راک موږ مشوره کوو موږ لک ټیم راک نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمای ریټین درته مشوره پکې وکړي دا سید اهم نه دی دا سردار چې د دې د کبیره چې کوم مشرو د دې عبد المسیح ته ویل اے مسیحه تا تفته ده د دې مخول ته وګوره د دې خاندان دې مخول ته وګوره وی قسم په الله کو دې مخول د الله په دربار کې لاس اوچت کو وی زو ته یو کو دې دعا وکړه چې الله دا غول نه لري الله به دا غول نه لري دې مخول ته وګوره کو دې لاس اوچت کو چې الله د مدینه دا غول نه لري کنه الله دا غول نه لري الله دې دعا نه راکړي مخول سره دې وګوره وی کومه ته بد دعا وکړه وی قسم په الله په مقدس مکه به یو عیسائی پاتې نشي یو عیسائی به پاتې نشي مباهله ورسره نکو مباهله ورسره نکو ورنه تباہ برباد بشو راله نبی علیہ الصلوۃ والسلام لرا مباهله نکو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل دا زما سره شرایط دی هغه منه یعنی منلو ته تیار یو استاد سره مباهله نکو یہ صحیح ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل قسم په الله کو دی وته وې زما سره کنا الله په مقدس مکه یو عیسائی نو فرخ وی د نجران زمکه به الله د ور نه ډکه کړي و د ور نه وی په کوم ونه باندې چې مرلې کې الله به د غوونی نه فرخ ونی باندې کو دی وته وې بهر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته شرایط کې خودل او بیا ورته نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی استاسو حفاظت د الله د رسول ذمہواری ده دښو استاسو مالونه استاسو جیدادونه استاسو عزتونه به داسې محفوظ لکه څنګه چې مسلمان محفوظ دی ورته نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې کوم استاسو فادریان دي امامان دي کوم استاسو ګرجی دي دا حفاظت هم د مسلمانانو په ذمہ ده تاسو علاقه ته یو لخر نه درځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره دا خبرې وکړې بیا روان شو واپس رالو چې کله دوی نجران ته رانږدې شو نو د نجران خلک ورسره ډېر مخې ته راوتې وو د دوی استقبال او چې کله دوی تلل که نه نو دوی نبي علیه صلات وسلام ته وفرمایل زموږ سره یو تن ملګری کا چې د صلح دا کوم ستا سره کوم خبرو صلح وشوه که پیسو صلح وشوه چې هغه تاسو له راوړي وایي امانتدار سړی را سره ولېږه نبي علیه صلات وسلام ورسره ابو عبیده بن جراح رضی الله تعالی عنه ابو عبیده بن جراح رضی الله تعالی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی دا د دې امت امین دی امین دا د دې امت امین دی بلکې خیانت چرته نشرات نه دی ور سره ولګو چې لاړو انت ورته ټول خلک مخې تراوته او ډیر په استقبال کې ورته ولاړو دوی چې کوم مشر پادری وو دوی کوم کاغذ کې چې کوم شرایط لیکل شو هغه غلا ورکړو هغه غل وستل په دې کې د ابو عبیده نه د دوی سره چې کوم راغلی وو د اسکا کړو خو دې ته راټاو شو د ضرورو هغه چې دی وګورئ وی تغسل ابعد دغه بدبخت دي هلاک شي نبی رسول الله یادو د ضرورو دغه بدبخت دي هلاک شي دومره ستل شي چې راټاو شولې دی ابو عبیده ورته وی الله دې تا هلاک الله دې تا هلاک کړي وی قسم په الله چې کوم خبرې کړه پیغمبر دې مونږ دې مونږ باندې لري بیا ورته دی ورو چې تا باندې پیغمبر د ایمان کوي نه راوړي نو څو کوم ایمان د پیغمبر خو دې بادشاہانو چې را سره کړی دا ټول نه واپس علي
دوی چې کوم زما عزت کړي لاره نار څه واپس علي دا غیروري ورته وی ټیک شو ته د دې خیال ساته خپل اوخ ته اوخته زه به خپل اوخ اعلی غنو دوم چې تر څو پر مدینه ته نه رسیدلې اشعار شروع کړه روان شو او مدینه منورې ته چې ورسید نبی رسول الله سلام ته د الله پاک پیغمبر ماته کلمه وایي ماته کلمه وایا د مسلمان شو بیا دا اهم او عبد المسیح دا په نمبر باندې راتل او بیا ټول راتلو مسلمانې ته نو وفد نجران کې ډېر کسان شو مسلمانان شو د نجران کې بیا دوه قسمه عیسایانو یو قسم عیسایان هغه چې امي نه پسنه پویدل هغه ټول اسلام راوړو او دیم قسم هغه چې ځان ته پوي او ایمان نه راوړو نو دا غینه به هر کال ټیکس اغستو جزیه او چې کوم مسلمان شو دا غینه به صدقات زکات راټولول نو بهر حال دا یو وفد نجرانو په نخم کال د هجرت د نبی رسول الله دین د نبی رسول الله خپل راغلی بیا دوی هم شو مسلمانان شو دغه درې تنه مشرانو ابو عبیده او دارنګ سید اهم او دارنګ عبد المسیح دا درې ور دا یو پکې پادری او دا دوه مشرانو د قبیله دوی راولو نبی رسول الله سره خبرې وکړي په دغه ځای کې د آیاتونو د مباهله نازل شوی قرآن کې کوم آیاتونه د مباهله دي دا چې کله وفد نجران راغلی د نبی رسول الله خو مناظره ور سره کوله او نبی رسول الله هر قسمه دلایل بیان کوي د هر قسمه دلایل نه انکار کوي نو آیاتونه د مباهله راډو چې الله پاک پیغمبر دوی اسینه باندې مباهله ور سره وکړي